سلامونه دوستانو، دوه نوې جملې جوړو په الماني ژبه باندې د بانوف په اړه باندې دا جملې جوړوم. دوستانو، کله چې تاسو له چا څخه پوښتنه کوئ یا تاسو چاته وایئ د څه شي په لټه کې یا څه شی ګورې، دا جمله داسې وایو: Was suchst du? Was suchst du؟ یعنې څه لپاره ګورې، د څه شي په لټه کې، او تاسو ورته وایئ چې ما نه بانوف ورک ده، د بانوف په لټه کې یم. نو دا جمله بیا په الماني ژبه باندې داسې وایو چې زه د بانوف یا د ریل سټیشن په لټه کې یم. داسې وایو: Ich suche den Bahnhof. Ich suche den Bahnhof. Ich suche den Bahnhof. Ich suche den Bahnhof. وایي زه د ریل سټیشن په لټه کې یم. زوخه وایي دوستانو په لټه کې، مطلب لټون. زوخه مطلب نو تاسو کله هم چې د څه شي په لټه کې یاستئ، نو تاسو کولی شئ د زوخې لفظ استفاده کړئ.